ظالمانو په ګریوان کې لاس واچو نور په خپل سر او د خپلو مشرانو په سر باندې د امریکې ډالر نه منو دا ملټري اپریشن او فیصل یې منم نه ټارګټ کلی دی مته خوندي ده جوان حقیقي دي او باروتي سورمګونه دي او جبري کوم شونګې دي بدترین قسمه جبري کوم شونګې ته ما وایه مایک دې مونږ نه لګاو چې موبایل هم را باندې بند دی پارلیمنت یو غلام پارلیمنت دی انګوټه چاپ پارلیمنت دی ربر سټمپ پارلیمنت دی د دې پارلیمنت ته پښتون ته هیڅ قسمه توقع نشته دی موږ په خپل حق په خپل اتحاد او اتفاق او په خپل جدوجهد باندې او ملټري اپریشن د مقابله کې به زه د ټولو نه مخکې انشاءالله د فولادې دیوال ولاړ په هېڅ صورت باندې د اجازت نه ورکوو پښتون به نور نه بېرته کېږي انشاءالله دې ته به نه پرېږدو دې ته به نه پرېږدو نور په خپل سر او د خپلو مشرانو په سر باندې د امریکې ډالر نه منو انشاءالله تمام درخواست تاسو ته دا دی چې راځئ اتحاد او اتفاق حکومت او د خپل وطن د حقوقو دپاره د خپل وطن د امن دپاره د خپل وطن د بچو مشرانو د تحفظ دپاره دا خپلې میندې چې راله بیا نورې ونه ژړي د دې د محدودي دپاره دا خپل د وطن د امن او د حقوقو دا جدوجهد دا په مخ کې باندې د منظور پښتون سره حاجي وزیر سره د پي ټي ایم ټول تحریک او تنظیم او غړو سره یو موټی په اتحاد او اتفاق سره او څنګ په څنګ ورسره ولاړ یم او د دې ایشوز دپاره چې کوم ځای کې تاسو جهاد کوئ زه به انشاءالله تاسو سره حاضر او زما یقین دا دی انشاءالله بیداري راځي او خلک راویښېږي او انشاءالله دا د ظلم دا نظام دا د جبر او دا د تیارو دا نظام دا د پښتون وینه خرڅول دا په هغه باندې ملټري اپریشن کول دا هغه کله خپل پراکسیز باندې وجل او کله په خپله وجل او دا د پښتون په وسایلو باندې قبضه کول او هغه د خپل حق نه محرومول او د ترکې نه لرې ساتل دا دور به ختمېږي انشاءالله دا دور به ختمېږي انشاءالله موږ په دې جهاد کې یو متحد دی یو ګیلهمن وزیر یو ښایسته انسان دی یو ښکلی انسان دی زما یقین دا زما خپل رب نه یقین دی انشاءالله هغه ته به شفا ملاوي هغه ترانې به موږ اورو د هغه انقلابي اشعار به موږ اورو د هغه د جذبو نه ډک جدوجهد هغه به انشاءالله جاري انشاءالله چا چې دا سازش کړی دی انشاءالله د هغه د ارمان به موږ پوره انشاءالله هغه به دغسې چغېږي د پښتون په دې خاوره باندې د پښتون د قام دپاره د پښتون د حقوقو دپاره او انشاءالله موږ به د هغه اشعار او د هغه ښایسته خبرې انشاءالله اورو موږ د هغه دپاره دعا کوو د خپل رب نه په شریکه باندې درود شریف وایې بیا ښه په اخلاص باندې د خپل رور ګیلهمن وزیر ته د خپل رب نه دعا وغواړئ چې الله ورته شفا نصیب کړي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الكريم داسې راغلی چې په هغې کې به زه او محسن او د پارلیمنټ په اجلاس کې به علي وزیر را سره موږ د پارلیمنټ په فلور باندې هم هغه خلک چې په سر کې ښکرو هغه خلک چې په سر کې ښکرو هغوی ته د قوم د حق خبره کوي او موږ په این کیمرا میټینګ کې هم هغه خلک چې هغه به ناس پاس کېده جرنیلانو ته د هغه جرنیلانو په سترګو کې به سترګې ورکړي دي او د پښتون قوم د حقوقو خبره هم ورته کوي اله العالمین زمونږ دا رور ګیلهمن وزیر اله العالمین شفای نصیب اله العالمین صحتیابي نصیب اله العالمین د دې حادثې نه روغ رمټ دی یا اله العالمین په خپل قدرت کامله ورته اله العالمین روغ صحت ورکړي اله العالمین د خپلې خولې او د خپل وجود لاړې اله العالمین دارو او شفا اله العالمین پښتون خاورې ته امن ورکړي اله العالمین قوم ته امن ورکړي اله العالمین څوک چې پښتون بېدره کوي
څوک چې پښتون سره ظلم کوي الہ العالمین ذلیل او رسوا یې کړي تباہ او برباد یې کړي الہ العالمین پښتون قوم ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي الہ العالمین موږ له توفیق راکړي چې د خپل اولادین په سترګو کې سترګې واچو د خپل قوم د خپل خاورې او د خپل ولس د حق د اخیستو جدوجهد وکړي الہ العالمین زموږ ورور ته صحت نصیب کړي شفا نصیب کړي الہ العالمین روغ رمټ یې کړي او زموږ دا ټول پاکستان د پښتون تحفظ مومنت ته تحریک دی او څو نور زموږ د وروڼه په دې جدوجهد کې په دې کار کې الہ العالمین د ټول حفاظت وکړي د شپې او د ورځې حفاظت وکړي د هر قسمه د شر نه او فتنې او فساد نه او خطرات نه حفاظت وکړي حسب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما امين يا رب العالمين ثم امين